په هلمند ولایت کې سږ کال پر 1,62,220 هکټاره ځمکه باندې غنم کرل شوي چې د حاصلاتو کچه 1,13,968 میټریک ټنه ته رسیږي. د کرنې رئیس مولوي نیاز محمد وهاج وایي چې د حاصلاتو دغه شمېر د 1403 کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. نوموړی وایي سږ کال به د دغه ولایت له بزګرانو څخه 3,620 ټنه غنم د کابل له مرکزي سیلو د ذخیرې لپاره وپیري. د رانیول کېدونکو غنمو لپاره د افغانستان اسلامي امارت لخوا څخه د هر من قیمت د فلحال لپاره 80 افغانۍ ټاکل شوی دی، خو یاد نرخ ممکن د بازار د حاصلاتو له مخې بیا تعدیل شي. که چیرې د غنمو نرخونه په بازار کې تغییر کوي نو دغه نرخ به هم بیا د غنمو د بیې د تغییر سره تغییر کیږي. بلخه بیا په دې ولایت کې یو شمېر بزګرانو حاجي بهادر او حاجي صابر که څه هم د غنمو د حاصلاتو څخه رضایت ښیي، خو د اسلامي امارت څخه غوښتنه لري چې د دوی محصولاتو ته د نړیوال بازار د پیدا کېدو ترڅنګ دی له دوی سره د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو مرستې وکړي. نو موږ غواړو چې موږ دغه زراعت پرمختګ وکړي او موږ سره حکومت معنا کومک وکړي په انبارو کې او په بیرې په اوبو کې او پاته سو نور سوالتونه چې موږ زراعت برابر کړي. کم زراعت چې موږ وکړو چې هغه موږ ته په پروشات ورسیږي، نو موږ د حکومت سره دا غوښتنه کوو او د خپل ملي تجارانو سره دا غوښتنه کوو چې دوی زموږ زراعت پر مخ بوځي. باید حکومت د خلکو سره یو کومک یو د انبارو د یو دواو د یو تخم کومک ورسره وکړي دولت او د زارعین چې دي ډېر ستړي دي. دا په داس حال کې دی چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست له بزګرانو سره د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرو او د عصري کرکیلې په برخه کې ګڼ شمېر د عامه پوهاوي پروګرامونه پلي کړي دي.